السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو په دې کې له چې ټول دروغ جوړو نو راځو پیل کو په ډیوریشن باندې په تیره ویډیو کې مو فایل مې ویډیو نن ایډیټ مې یو دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ که غواړئ چې ښه ډول پښتو کورسونه تعقیب کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ نو ایډیټ مې نو کې لومړی اند ریډ چې ډیسبل دی نو د دې لپاره باید موږ یو فایل خلاص کړو چې فایل به دغه فایل به خلاص کړو دوستانو دلته زه ډایلیټ دغسې ځای ډایلیټ کوم که دلته راشو نو انډو کټ ډایلیټ اوسمت نو غواړم نه غواړم چې ځای مې ډایلیټ شوی وي او بیرته خپل حالت ته راشم نو انډو خپل حالت ته راغلی او بیا هم امکانات دی چې د ډایلیټشن وریدو دا د اونډ وریدو حالت دوستانو انیبل اند اوریډو د دوستانو په دې سره انیبل او د اند اوریډو په دې سره د انیبل دی بیا دا ټیک مارک لري کې نو دوستانو بیا ډیسیبل شي دوستانو ګورو دواړه ډیسیبل شول په دې ټیک مارک سره کولی شي انیبل اوریډو ډیسیبل شول دوستانو تاسو ګورئ او بل دوستانو ریپیټ لاس کوم زه غواړم دا ځای باندې یو افیکټ اپلای کړم چې سایلنس افیکټ دی غواړم په دغه ځای باندې هم دغه افیکټ اپلای نو ریپیټ لاس کمانډ یعنې وروستی کوم کمانډ چې تا اپلای کړ دی هغه د هم په همدغه ځای باندې اپلای شي دوستانو تاسو وکتل او دا د ریپیټ لاس کمانډ او بل دوستانو ټولز دا د سلیکشن لپاره استعمال کېږي دومره مهم نه دی بل ایډیټ چینل غواړم چې په لیفټ چینل کې ایډیټ وکړم نو رایټ چینل به غواړم چې په دې چینل کې ایډیټ کولی شئ نو کټ کولی شئ کاپي کولی شئ کټونه کاپي کولی شئ او که غواړئ بیا په لیفټ چینل کې ایډیټ وکړئ رایټ چینل کې ایډیټ وکړئ بیا په رایټ چینل کې ایډیټ کولی شئ او غواړئ دواړو کې ایډیټ ترسره کول یا نور داسې افیکټونه په اپلای کوئ نو دواړه چینل د ډېر ښه دي دواړه چینل دواړه انتخاب کړئ او دوستانو بل سیټ کرنٹ کلیپبورډ دا ډېر مهم دی دوستانو زه راځم لومړی په دې کې درېږم غواړم د ځای څخه کاپي اخلم نو کله چې دلته راشم نو ماته به دلته یو کاپي ساتلی شوي دا ویني دوستانو دویم خالي دی دلته هم درېږم یو کاپي اخلم سلیکټ کوم وروسته راځم دلته به هم یو کاپي اخیستل شوي دوستان تاسو ګورئ اوس غواړم لومړی کاپي په دغه ځای باندې زه پیسټ کوم لازم کرنٹ سیټ اپ لومړی کاپي هم وروسته کنټرول ای وي پیسټ شارټ کټ دی نو دا لومړی کاپي دویمه غواړم چې دویمه کاپي په دغه ځای باندې پیسټ کوم نو دویمه کاپي دلته انتخابوم وروسته پیسټ نو په دې کې موږ دوستانو تر شپږو پورې کاپیانې ایښودلی شو تر څو زموږ لپاره موجودې وي په دې کې کاپیانې دوستانو دا د شو دا د سیټ اپ کرنټ دوستانو دغه ځای زه کټ کوم د کټ دې باندې پوهېږي دوستانو او یا دغه ځای زه کاپي کوم کاپي دغه ځای کې اچوم کنټرول وي دا دوستانو بیا دغه راځم بل پیسټ کاپیچینو دغه ځای را اخلم کاپیچینو موږ ته یې نوی ټریک ته داخل کړه نو دلته راشئ دوستانو دویم ټریک دا دویم ټریک دی یعنې دویم ټریک یې موږ ته دغه کاپي بیوړه نو کلوز اوس راځم پیسټ غواړم دغه ځای کاپي کړم البته غواړم دغه ځای کاپي کړم نو کاپي او دلته راځم ودرېږم دلته وایم پیسټ دلته دې په دې نو دا د شو کا پیسټ وروسته راځو دوستانو پیسټ نیو غواړم دغه ځای کاپي کړم لومړی کاپي کوم وروسته راځم په دغه ځای باندې البته پیسټ نیو کاپي شوې برخه به نوي ټریک ته دلته پیسټ شي دوستانو دا نوی ټریک دی دا دوستانو نوی ټریک دی چې موږ ته پیسټ نیو شو اوس راځم میکس پیسټ غواړم دغه ځای کاپي کړم دغه ځای کاپي کړم وروسته راځم په دغه ځای باندې ودرېږم وروسته میکس پیسټ دلته ما ته وویل کېږي چې آیا لوډ سپیکر ښی لوډ سپیکر د څومره جګې دلته به لاک دی ښی لوډ سپیکر دی ټیټ دی جګ وي خو اختیاري دی دا دوستانو که دلته لاک شي نو دا ښه دی ځکه چې دواړه رول انسرټ په دې کې د دننه انسرټ شي او اورلیپ په د فاصلې پرې میکس شي ریپلیس د دې پر ځای دې میک شي او ماډولیټ دواړه دې په یو ځای وي
او انورټډ شکل پې ولاړ شي انورټډ ښکته ده او پورته شي او پورته دې ښکته شي همدغسې د انزرټین مکس پیسټ شو دوستانو نو دا مکس پیسټ شو وروسته راځم دوستانو انزرټین مالټي ټریک ته راځم ما ته به همدغه ټریک په مالټي ټریک کې انزرټ شوی وي نو دلته بیا وګورئ دوستانو انزرټ مالټي ټریک ته نشته دوستانو انزرټین مالټي ټریک ته انزرټین مالټي ټریک دوستانو ومولیدل او انزرټ پلیلیست ان مالټي ټریک دا کار نه کوي د دې لپاره موږ باید یو کیولیست او یو پلیلیست ولرو پلیلیست او کیولیست نو زه راځم دغه برخه اډ کوم د کیولیست بیا راځم دغه برخه اډ کوم کیولیست ته بیا دغه برخه اډ کوم کیولیست اوس دوستانو راځم انزرټ کیو په پلیلیست کې اډ کوم کله چې د دغه ځای څخه زه ووځم او ایډیټ پلیلیست ان مالټي ټریک دوستانو تاسو وګورئ پلیلیست دا پلیلیست دی دوستانو د پلیلیست چې ما کومې صفحې ترې اخیستی وي نو هغه پلیلیست دی دوستانو اوس زه دا ریموو کوم وروسته راځم دا پلیلیست دی دوستانو چې ما داخل کړ دلته انزرټ مالټي ټریک ته وروسته بل دوستانو انزرټ سي ډي پروجیکټ دا سي ډي پروجیکټ دی دوستانو سي ډي پروجیکټ کې کوم څه نشته اوس دوستانو ګورو انزرټ اینډ سي ډي پروجیکټ دوستانو وګورئ دا سي ډي پروجیکټ دا دوستانو موږ انزرټ اینډ سي ډي پروجیکټ ته اوس دوستانو سیلیکټ انټایر ویو په دې سره کولی شو چې ټوله ټول آډیو سکرپټ دوستانو موږ سلیکټ کړو تاسو وګورئ او له شارټکټ کی څخه هم تاسو پټ ایستلی شئ چې کنټرول A نو دغه سلیکټ انټایر ویو بله دوستانو ډایلیکټ سلیکشن دغه ځای زه سلیکټ کوم وروسته راځم ډایلیکټ سلیکشن ته دغه ځای ډایلیکټ شو دوستانو بیا ته کنټرول Z او بل دوستانو ډایلیکټ سایلنس دلته کولی شو چې کومې خاموشي صحنې وي دغه تاسو ته دا هم تعینولی شئ سیګنل بلو سیګنل about more than 20 ملي سیکنډ دلته چې کومې خاموشي صحنې وي هغه ټولې له منځه ځي دلته کومې خاموشي صحنې شته دلته وایي دلته دغه له منځه لاړې نو دا خاموشي صحنې په دې فایل کې له منځه ځي البته دلته فکر کوم دومره زیات خاموشي صحنې نه وي ځکه چې تدریجي ډول په سازونه دي او غږونه دي او بل دوستانو ټریم له ډایلیټ سره دا فرق لري توپیر لري چې ډایلیټ کې کله ته یو صفحه انتخابوي هغه ډایلیټ انتخاب شوی صفحه له منځه ځي خو په ټریم کې کله چې ته یو صفحه انتخاب کړې او هغه انتخاب شوی صفحه پاتې کیږي او نور ټول برخې له منځه ځي زه ګورئ دوستانو زه ټریم دا یوازې دا پاتې شوله یوازې دغه صفحه پاتې شوه تر یعنې وګورئ ډېره لنډه ده وګورئ دوستانو کنټرول Z بېرته اوس دوستانو بل زیرو کراسینګ د دې پوسته کولی شو چې دقیق انتخاب وکړو دوستانو ما دغه ځای انتخاب کړو نو دلته راځم زیرو کراسینګ ته البته دغه ځای مې انتخاب کړو دوستانو راځم زیرو کراسینګ ته زیرو کراسینګ پوسته موږ کره او دقیق انتخاب کوو چې adjust selection in word دننه طرف ته سلیکشن برابر کړه دوستانو معمولی غوندې حرکت کوي سترګو نه لیدل کېږي داسې په اسانه باندې راځم دوستانو دلته adjust selection outward دوستانو معمولی غوندې د باندې ځي اوس ګورئ دوستانو left to right دوستانو معمولی غوندې حرکت کوي دلته به وګورئ دوستانو ټول داسې سلیکشن دی تاسو خپل معمولی غوندې حرکت کوي دوستانو نو دا زیرو کراسینګ ټول پرې just selection right to right اوس دوستانو پاین بیټس څنګه کولی شو پاین بیټس پیدا کړو دوستانو تاسو وګورئ لومړی راشئ پاین بیټس یعنې وړ اوازونه څنګه پیدا شو پاین نیکسټ بیټ لیفټ ساید چپ اړخ ته راتلونکی اواز ماته پیدا کړو دا چې دوستانو ما ټوله صفحه سلیکټ دی لیفټ ساید اوس دوستانو پاین بیټس نیکسټ بیټ ټو لیفټ ساید اوس دوستانو ګورئ معمولی غوندې حرکت کوي دوستانو اوازونه چې موږ یې ترې غوړه راته پیدا کوي دوستانو ومو کتل معمولی غوندې حرکت کوي ساده حرکت کوي
اوس دوستانو اکیولیست البته فاین بیټ سیټینګ تاسو کولی شئ چې دا هم ورته تعیین کړئ ډي بي چې د اواز د او ملي سیکنډ ټول کولی شئ تاسو ورته تعیین کړئ. اوس دوستانو after Q and just selection to phrases دوستانو موږ ته هغه سلیکشن په دې ټول پریزونه په نښه کوي دوستانو to Q په مرسته موږ کولی شو فاین بیټس ان مارک دوستانو موږ کتل هغه آوازونه هغه بیټس چې موږ غواړو هلته هغه یې په نښه کړم او مارک یې موږ ته یې په نښه کړل ټول یې موږ ته وښیل دوستانو دا د adjust selects البته د to Q د دنده وه adjust bits in mark adjust Q list دا تاسو کولی شئ چې پاس لاندې د څومره ډي بي څومره د کم وي لاندې ملي سیکنډونه څومره لاندې دي څومره اباو پاس څومره وي څومره سیکنډونه دي کم وي دوستانو دا و د ټیکیو سناپینګ دوستانو زه غواړم دغه ځای سلیکټ کړم غواړم دغه سلیکشن دې ماته اټکیو یعنې هغه ته کیوز ته د ورسېږي دوستانو معمولي غوندې کیوز ته رسېږي دلته دوستانو دا هم د سلیکشن لپاره ده خو یعنې سناپ غځېدل غځېږي د دې خطکش په واسطه د موږ ته سلیکټ کېږي دا خطکش وینو دوستانو او دا اوس ټیکیو سناپینګ او بل دوستانو دغه ډېر مهم آپشن دی ګروپ نورمالایز ویفرم نو لومړی به دغه فایل سلیکټ کړئ دلته بیا به راشئ انالایز که تاسو غواړئ چې ورځې څومره دی میکزیمم اواز یې څومره دی دوستانو تاسو ټول ښیي وروسته به راشئ نورمالایز د نورمالایز کې دلته 12 زه ورته نه ورکوم یا منفي نه یا نه نو دوستانو تاسو بیا نورمالایز دغه اواز چې دی په دغه اواز کې به یو څه فرق راځي دوستانو تاسو هم د اواز یې پورته شو نو کنټرول زیډ بېرته خپل حالت ته وروسته دوستانو اجست سمپل رایټ کولی شم د دې سمپل رایټ تعیین کړم دوستانو وګورئ د دې سمپل رایټ تعیین کړم خو د دې لپاره باید زه بل چې کومه ځکه دا فاین بیټ دي البته وبخئ نیو فایل وروسته اجست سمپل رایټ او د دې لپاره چې موږ جست سمپل ریټ پرې اپلای کو او د هغه سمپل ریټ ورته تعیین کو نو موږ دغه اډیو جو ټریک ایجاد او ریکارډ کوو دوستانو دې اواز به یو څه اوچت کم اواز به یو څه اوچت کم دوستانو امپلیفایر د دې لپاره چې اوس ګورئ دوستانو جست سمپل ریټ دلته ګورئ دوستانو دا یې ما تعیین کړو چې اواز به یو څه نری کېږي تاسو وکتل دوستانو اواز یې ډېر ورو شو اوس بیا دوستانو ورته اوس یې وګورئ دوستانو د دې لپاره چې موږ جست سمپل ریټ پورې اپلای کړو د هغه دوستانو تاسو وکتل اواز ډېر غټ شو اوس کولی شئ دوستانو کنورټ سمپل ریټ ټایپ څخه د دغه ریزولوشن هم وټاکئ چینلز یې هم ونیئ سټیرو ته واړوئ او 14 بایټه 14 بایټه ته به ریزولوشن همداشان کوالټي لوړه کړئ او همداشان په یو بل فایل هم دلته ثبت کړئ دلته دغه ځایونه هم ثبتولی شئ سو از اوکې دوستانو دغه سمپل دغه نوم د ایډیټ مینو چې موږ تاسو ته وړاندې کړه تر بلې چې ویو مینو او افیکټس مینو چې تر ټولو مهمه افیکټس مینو ده څنګه کولی شو چې آیکو ورکو یو اواز ته دا د په راتلونکي ویډیو کې موږ سره وګورئ او تر بلې موږ ته اجازه راکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ انشاءالله موږ تاسو لپاره هر ډول پښتو کورسونه په پام کې لرو مننه